بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې د حامله ښځو لپاره د پرسټامول خوړل څومره مضر دي. زموږ خلک چې دارو درمل بې احتیاطه کاروي او په ځانګړې توګه د درد او تبې لپاره پرسټامول د هر چا په جیب کې پرتې وي او داسې فکر کوي چې دا خو یو ډول محفوظ او سالم درمل دی او هر څوک یې هر وخت کارولی شي. مګر د ډاکټرانو په خپلو نوي طبي څېړنو کې ویلي دي چې پرسټامول کارولو سره باید ډېر احتیاط وشي. په ځانګړي ډول ښځې باید د حمل پر مهال د پرسټامول له کارولو تر ډېره ځان وژغوري، ځکه چې دغه درمل د مور په خېټه کې د ماشوم صحت لپاره زیان اړوي او ایډنبرا طبي پوهنتون په خپله تازه څېړنه کې ویلي دي که د حمل پر مهال 2 ورځې پرله پسې ډول پرسټامول وکارول شي نو دې سره د ماشوم بدن هارمون تولد بندېږي چې له امله یې د نارینه ماشوم د بدن غړو او صحت ته زیان اړوي. ډاکټران وایي چې د حمل پر مهال د درد درمل هیڅکله ونه خوړل شي او پرسټامول باید د سخت درد او اړتیا پر مهال ډېر لږ وکارول شي او هغه هم د متخصص ډاکټر په مشوره. د برطانیا ډاکټران وایي چې پرسټامول په هغه درملو کې شمیرل کیږي چې حامله ښځه یې د سخت درد پر مهال د ډاکټر په مشوره خوړلی شي. مګر د دې ټولو خبرو ترڅنګ نوې طبي څېړنې وایي چې د پرسټامول خوراک سره د مور په خېټه کې د ماشوم لپاره تولیدي ستونزې پیدا کیږي. دوستانو، ډېر زیات دقت سره کار واخلئ. پرسټامول یوازې دا نه چې د حمل پر مهال، همداسې هم باید ډېر کم استعمال شي ځکه دا جګر ته ډېر زیات تاوان رسوي، خصوصا هغه ورونه، هغه خویندې چې ځیګر مشکل لري، زیړی لري، هغې باید استعمال نه کړي. چینل سبسکرایب کړئ، په ځان پام کوئ. الله پامان.